دا غلطي هرگز مور او پلار مکوي د خپلو الکانو او د جنکو په باره کې. کچرې ستاسو جنکې یا هلکان بالغان وي او هغو تر اوسه پورې ودونه نه وي کړي، او کله هم چې تاسو ورته ودونه کوئ کچرې هغه په رشتهدارۍ کې وي یا د رشتهدارۍ نه بهر وي، نو د هغې نه وړاندې تاسو ته یو داسې طریقه زه ښیم، یو داسې ټیسټ درته ښیم چې تاسو دا ټیسټونه ورته خامخا کوئ. او دا ټیسټونه دې دپاره تاسو ورته کوئ چې بیا تاسو ته هم تکلیف نه وي او چا چې ودونه کړي وي هغوی ته هم په راروانه زندګۍ کې تکلیف نه وي. او تکلیف دا دی چې کله هم د هغو ماشومان پیدا شي نو په هغو کې بیا دا چانسز کیدی شي چې هغو ته د وینې بیماري ولګېږي، کم ته چې تیلیسیمیا ویلی شي یا کم ته چې سیسټیک فیبروسس ویلی شي، یا د هغوی چې کم په وجود کې طاقت دی هغه ډېر زیات کمزوري کیږي او بار بار بیماریږي، یا داسې بیماری کمې چې خانداني د مور او پلار نه ماشومانو ته ځي، نو د دې نه به تاسو ته خلاصې میلاو شي او وروسته به تاسو ته بیا هیڅ قسم تکلیف نه وي. نو کله هم چې تاسو ورته ودونه کوئ نو د ټولو نه اول چې کومه اسلامي طریقه ده په هغې باندې ورته کوئ، او دویمه چې کوم ټیسټونه زه تاسو ته ښیم کوم ته چې جینیټک سکرین ټیسټ ویلی شي تاسو ورته دا کوئ، نو تاسو مور او پلار ته او ستاسو چې کوم الکان او جنکې دي هغو ته او د هغوی چې کوم ګلالي ماشومان پیدا کیږي نو په راروانه زندګي کې به نه ماشومانو ته د دې بیمارۍ خطره وي او نه به مور او پلار ته د دې غم او شکایت وي، او نه به نیا او نیکه یعنی تاسو ته د دې خبرې څه غم او شکایت او خفګان وي چې مونږ کاشکې دا څیزونه اول کړی وي. نو کچرې دا ویډیو انفارمیټیو وي او تاسو ته لږه هم فایده ترې میلاو شوي وي نو دغه شان په پښتو کې میډیکل معلوماتو دپاره تاسو زموږ پاڼه فالو کولی شئ او زموږ شریک جوړېدی شي. او کچرې تاسو ته د دې نه لږه هم فایده میلاو شوي وي نو د خپلو ملګرو سره تاسو دا د دې دپاره شیر کړي چې هغوی ته هم فایده ترې نه ورسیږي او په راروانه زندګۍ کې څه شکایت ورته یا څه خفګان ورته نه وي.